إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترم مسلمانانو ورونو او خويندو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو، په دې آیت کې الله سبحانه و تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي، فرمایي چې ستاسو قسمونه د الله په نوم باندې باید د دې معنی ونه ګرځي چې د نیکۍ څخه لاس ونیسئ. د آیت مفهوم دا دی چې کله کله یو انسان د یو نیک کار دپاره قسم کوي چې زه به داسې یو کار نه کوم. قسم یادوي د الله په نوم باندې، د الله په صفاتو باندې. مثال خبره چې زه فلانی سره مرسته نه کوم، قسم د فلانی سره کومک نه کوم، یا قسم په الله زه به فلانی ته نیکه لارښوونه نه کوم، یا نیکه مشوره به ورته نه کوم، یا د فلانی احوال نه اخلم، یا د فلانی کور ته نه ورځم ملاقات دپاره، یا د فلانی په خوښۍ کې نه شریکېږم. یعنی یو نیکي یادوي او د دغه نیکۍ دپاره قسم یادوي چې دا کار به نه کوم. نو الله سبحانه و تعالی فرمایي چې د الله په نوم قسم دی د دې معنی نه ګرځي چې تاسو نیکي وکړئ، ولو که تا قسم هم کړی دی د خپل قسم کفاره ادا که هغه نیک کار ترسره کړه. د الله نوم یا قسم دی د دې معنی نه ګرځي. نو ځکه فرمایي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تاسو د الله نوم د دې مانع مه ګرځوئ، یا د الله نوم په قسم کې د دې معنی مه ګرځوئ ان تبروا چې تاسو نیکي وکړئ خلکو سره، وتتقوا پرهیزګاري اختیار کړئ، وتصلحوا بین الناس او صلح وکړئ د خلکو په منځ کې. والله غفور رحیم. بیا فرمایي چې والله سمیع علیم، الله عز وجل اوریدونکی دی او ستاسو په نیتونو زړونو باندې خبردار دی. نو دغه آیت په صراحت سره مسلمان مؤمن د دې څخه منع کوي چې د نیکۍ څخه لاس واخلي. یعنی که چیرې تا قسم هم کړی وي زه به فلاني سره خبرې نه کوم، دغه ستا قسم په یو ناروا کار باندې دی. ځکه یو مسلمان سره خبرې نه کول، مقاطعه کول، دا یو ناروا کار دی، کبیره ګناهونو څخه ده. ولو که تا قسم هم کړی وي هغه سره خبرې وکړه، د قسم کفاره دې ادا کړه. نو په دې آیت کې الله سبحانه و تعالی په صراحت سره فرمایي چې تاسو خپل قسمونه د دې معنی مه ګرځوئ چې د نیکۍ کارونه وکړئ، یا د تقوا او پرهیزګارۍ کارونه وکړئ، د صله رحمۍ کارونه وکړئ، خلکو سره د نیکو روابطو کارونه وکړئ. یو انسان قسم کړی، د قسم کفاره څه شی دی؟ قسمونه دوه درې رقمه دي چې په دې باندې ما یو وخت تفصیلي وینا کړې وه. یو قسم دی چې یو انسان تیر شوی کار دی، پخوا یو کار تر سره شوی دی، تا ته معلوم دی چې دا کار دا رقم دی، مګر ته بیا قسم کوي چې قسم په الله دا کار داسې نه و یا دا رقم نه و شوی. دغه ته یمین غموس وایي. دغه قسم انسان هلاک کوي، ځکه ته په یو ناروا کار باندې قصدن قسم کوي. تا ته معلوم دی چې فلانی مثلا دغه کار په ناحقه کړی، بیا ته وایي قسم په الله فلانی دا کار په حقه کړی دی. حال دا چې ته پوهېږې، نو په دې معنا چې دغه قسم ته کوي په نیت او ارادې سره کوي. یو کار داسې دی چې آینده پورې ارتباط لري. ته قسم کوي چې قسم په الله زه به مثلا فلانی کار نه کوم، یا دغه کار به کوم یا دا کار به نه کوم، آینده پورې ارتباط لري.
نو دغه آینده پورې کته جدي قسم یادوي چې قسم په الله داسې کار به نه کوم او بیا دې وکړه یا دا کار به کوم بیا دې ونه کړه په دغسې صورت کې کله چې ته مخالفت د خپل قسم کوي په تا باندې کفاره لازمیږي دا یمین غموس نه دی چې انسان هغه هلاکت ته غورځوي خو یو کار ته اراده کړې وه ونه شو درڅخه کفاره باید ورکړي دریم ډول قسم دا دی چې یو انسان یمین لغوه کوي چې هغه 16 زه تشریح کوم یمین لغوه په دې معنا چې انسان تکیه کلام ګرځولی مونږ تاسو کله کله والله وایو یا فارسی کې وایو بخدا یا په خدای پښتو کې وایو د ځینې خلکو په ژبه ناز دی په خدای چې فلاني زه ته لاړم په خدای چې داسې یو کار مې وکړ په خدای چې ډېره ګټه مې وکړ په خدای چې ډېر تاوان مې وکړ نو دغه د الله نوم یا د خدای نوم په ژبه باندې دا تکیه کلام ونه ګرځېدلی نو دا چې انسان ورسره د قسم نیت نه لري فقط خپله خبره تاکیدي شکل باندې وایي په دې باندې مؤاخذه نشته خو د الله نوم نه باید مونږ او تاسو داسې یو مسخره جوړ نه کړو مګر بیا هم که د یو چا څخه دا تکراریږي دې کې باک نشته انسان نه مؤاخذه کېږي خصوصا مثلا یو انسان د غضب په حالت کې دی یو چا سره د اختلاف پیدا شو د غضب په حالت کې دی او ته قسمونه دی قسم په خدای زه به داسې وکړم هغه وایي قسم په خدای زه به داسې وکړم دا قسمونه ستا نه د قسم اراده شته نه د هغه د قسم اراده شته دا د غصې او د غضب حالت دی چې انسان فقط هغه خپله خبره اظهار کوي ښه عادت نه دی مګر دا هغه یمین غموس هم نه دی او دغه بل یمین هم نه دی چې انسان په هغې باندې ډېر جدي مؤاخذه شي یا یو انسان مثلا قسم یادوي په یو ناروا کار باندې قسم په خدای زه به فلاني سره خبرې نه کوم یا قسم په خدای مثلا زه به یو چا سره نیکي نه کوم چا سره به مرسته نه کوم دا به نه کوم دا به نه کوم داسې یو کار باندې چې د هغې نه کول ګناه ده نو دغه قسم یمین لغوه دی ځکه ته په یو ناروا کار باندې قسم یادوي په ناروا کار قسم یادول نشته یو انسان باندې قسم وګرځېد څه باید وکړي دی حانث شو نو دی باید کفاره ورکړي د کفارې ذکر په قرآن عظیم الشان کې چې الله سبحانه وتعالی کوي هغه دا دی چې یو انسان 3 ورځې روژه ونیسي که 3 ورځې روژه نشي نیولی بیا د 10 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي خو فقها بیا د دې په تفسیر کې وایي چې 2 وخته ډوډۍ به ورکوي سهار او ماښام یا ماسپښین او ماښام یا 2 ورځې ماسپښین یا 2 ورځې ماښام مقصد 2 وخته ډوډۍ چې په نس باندې یو مسکین موړ شي یا به 10 نفرو مسکینانو ته لباس ورکوي 10 جوړه جامې واخله چې عرف کې مثلا که یو هیواد کې دغسې زما غوندې جامې اغوستل کېږي دغه ورته ورکړه که یو هیواد کې پتلون او کرتۍ ده مثلا درشي دغه ورته ورکړه یعنی هغه لباس چې په هغه منطقه کې رایج لباس دی هماغه رقم 10 نفرو ته لباس واخله او مسکینانو ته یې ورکړه په دې سره د انسان هغه کفاره خلاصېږي نو په دې اساس باندې قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ستاسو قسمونه دي د دې معنی نه ګرځي چې تاسو د نیکۍ کار وکړئ یا د پرهیزګارۍ کار اختیار کړئ یا هغه پرېږدئ یا د خلکو په منځ کې صلح او اصلاح راولئ د نیکۍ کار وکړئ بلکې تاسو د خپل قسم کفاره ورکړئ او هغه نیک کار ترسره کړئ او دوهم آیت کې الله سبحانه وتعالی په صراحت سره بیا دا فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله عز وجل تاسو نه مؤاخذه کوي تاسو نه نیسي په لغو الیمین باندې هماغه قسمونه چې په ژبه باندې تکیه کلام دی انسان هسې قسمونه یادوي مګر نیت او جدیت ورسره نه لري په دې باندې انسان نه مؤاخذه کیږي کفاره ور باندې نه لازمیږي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم مګر الله عز وجل تاسو نیسي په هغه قسمونو باندې چې هغه ستاسو د زړه نه وي هغه تاسو جدي قسم په خپل عزم او اراده سره په نیت سره یو کار کوي یو قسم یادوي که یو کار نه دی کړی قسم یادوي چې ما دا کار کړی یو کار دی کړی قسم کوي چې ما دا کار نه دی کړی یا د شاهدي په شکل باندې یو کار ستا په مخ کې شوی ته قسم کوي چې نه دی شوی یا نه دی شوی قسم کوي چې شوی دی نو دا د نیت او اراده سره کېږي په دغه باندې انسان مؤاخذه کېږي عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه یو ډېر جلیل القدر صحابي دی د خپل اوښې سره اختلاف پیدا کېږي د خور خاوند سره خپل اوښې سره اختلاف پیدا کېږي چې د هغه نوم بشیر ابن النعمان دی هغه هم انصاري دی هغه هم ډېر جلیل القدر صحابي دی د دې دواړو خو د خپل د یو کور خلک دي نو د اوښې په منځ اوښې سره د یو کور سره حسابېږي په یو مسله باندې اختلاف او جنجال پیدا کېږي خو دغه عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه قسم کوي چې زه به نور نعمان سره خبرې نه کوم د هغه احوال به نه اخلم مرسته به ورسره نه کوم او که د چا سره جنگ او جنجال کوي د دواړو په منځ کې به صلح هم نه کوم په دې معنی چې قطع روابط خلاص نه خبرې کول نه کورنۍ زیارتونه تګ او راتګ او نه د ده او د بل چا جنجال حلول
نو کله کله به نور صحابه به د عبد الله ابن رواحه ته ویل چې دا کار ستانه روا دی ته ول خپل د کورنۍ غړي سره یو مسلمان سره یو قریب سره چې ست په هغه سره په صله رحمي باندې امر شوی څنګه دغه رابطه قطع کوي نو د بزان د پر دلیل دانی و چې ما قسم کړی دی ما قسم کړی موږ تاسو په ټولنه کې د کله کله ګورو ته ورته یو کار کوي فلانی سره خبر ول نه کوي نه ما قسم کړی د سره خبر نه کوم فلانی سره مثلا مرسته وکړم ما قسم کړی چې دغه کورنۍ سره به زم مرسته نه کوم نو دغه صحابي به هم ځان د پر دغه دلیل نه و چې ما قسم کړی اوس کومګه تاسو د شریعت په چوکاټ کې دغه قسم ته ګورو دا ناروا قسم دی ځکه د په ګناه باندې قسم کوي یو مسلمان سره خبرې نه کول ګناه ده د یو مسلمان احوال نه اخیستل ګناه ده کبیره ګناه ده یو مسلمان سره قطع روابط حرام ده د قرآن په حکم باندې د دوه مسلمانانو په منځ کې چې اختلاف لري صلح نه کول کبیره ګناه ده چې ته توانمندي لري نه کول غواړي نو دا قسم په ګناه باندې دی صحابه به چې ورته توصیه او یادونه کوله د بزن ته دلیل دا قسم یادو چې نه ما قسم کړل دی یا ما قسم کړی نو په هغه وخت دا آیت د الله له لوري نازل شو چې لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس تاسو د الله په نوم قسم یادول ځان د پر دلیل منی سي معنی مگر زوي د دې د پر چې تاسو یو چا سره نیکی وکړي یا یو چا سره د عدالت څخه کار وکړي یا د یو چا ترمن صلح وکړي اختلاف دوین زيوسي نو دغه صحابي الله سبحانه وتعالى منک دغه آیت ولو کې د عبد الله ابن رواحه په مورد کې نازل شوی هم دی مگر د دې حکم عام د ټولو مسلمانانو ته یعنی هیڅ مسلمان ته دا اجازه نشته چې یو ناروا کار باندې قسم وکړي په خپل قسم باندې ټینګار کوي چې ما قسم خوړل قسم به ماتوي نیک کار وکوي ځینې علما مفسرین بیا دا هم وایي او تابعی د خصوصا چې ابن جریج نومیږي هغه بیا وایي چې دغه آیت د ابوبکر صدیق په اړه نازل شوی ابوبکر صدیق د یو خپلوان کې د څوک وایي د خالد وي او څوک خپلوان او عموما مستح ابن اثاثه نومیده دغه مستح د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نزدیک خپلوان هم کېده او په زمن کې غریب سړی هم مسکین و ابوبکر صدیق رضی الله عنه بده باندې همیشه نفقه کوله دته به مال ورکو ډوډۍ به ورکو خوراک به ورکو همیشه به د باندې انفاق کو مرسته به ورسره کوله مګر کله چې منافقینو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرمن د ابوبکر صدیق لور کله چې هغه منافقینو په زنا باندې متهم کړه یو تعداد مسلمانان هم غیر ارادي په دغه کار کې داخل شول منافقانو دا خبره خورا کړه چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نعوذ بالله زنا کړي یو تعداد مسلمانان هم دغه خبره به د دینه چې دی فکر وکړي خپل عقل نه کار واخلي هم دغه خبره زمزمه کړه ټولنه کې خبره کړه هم دغه عادت اوس هم یو تعداد مسلمانان متاسفانه لري یو څوک به خبره کوي ټول فیسبوکونه به ډک شي په دغه خبره باندې چې بیرته درې ورځې وروسته ګوره خبره دروغ ده حقیقت نه لري به د سنجش نه به د فکر نه نو دلته هم منافقانو چې دغه خبره یو پاکلمن مؤمنه خزه پسې چې عائشه د ام المؤمنین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرمن دغه عفت دغه ناموس د ابوبکر صدیق لور هغه ته د زنا نسبت کوي یو تعداد مسلمانان به د سنجش نفرونو دغه خبره خبروي یو د هغه کسانو نه چې پم دغه خبره کې د دوی څخه هم لغزش تر سره شوی مستحو چې د ابوبکر صدیق خپلوان هم دی هغه خپلوی تر نه هم هیر شي چې دا خو زما خپلوانه کیږي دا خو مثلا د مامال مسیده یا د مد خلل مسیده یا د عمل مسیده یا د کورنۍ غړي ده دا تر نه هم هیر شي چې ابوبکر صدیق په ټول عمر کې په ما باندې نفقه کړي زما ټول عمر زما ټول ژوند د ابوبکر صدیق په مال باندې روان دی زما غذا زما کورنۍ لګښت ټول د ابوبکر صدیق د لارې نه ماته راځي زه څنګه په دې کې خبرې وکړم دغه ټول شیان شیطان تر نه هیر کړ مګر دغه مستح هم د عائشه رضی الله عنها په اړه باندې خبره وکړه کله چې د الله له لوري د عائشه رضی الله عنها براءت نازل شو الله عز وجل په قران عظیم شان کې آیتونه نازل کړل چې الله عز وجل چې عائشه رضی الله عنها پاک ده او هغه منافقین یا هغه چې په دې کې خبرې کړي هغه د اتیا دوری وهل شي ځکه دوی شاهد نه لري په خپل خبره باندې تهمت نه حق کړي نو دلته ابوبکر صدیق ډېر ناراحت شو او دا طبيعي خبره ده چې انسان باندې ټول عمر نفقه وکوي هغه ته خیرات ورکوي مال ورکوي خرج پر باندې کوي بیا هغه پاسې کې ستاد لور د ناموس په اړه باندې خبرې کوي د پیغمبر د مرمن په اړه خبرې کوي نو د انسان بس وضعیت فطرتن ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انساني فطرت باندې په قهر شو قسم یو کول قسم په الله دین اورسته به مستحت زما د خانه یو دانه هم نه ورزي نور به پر مصرف نکوم
نفقه پرې نه کوم. نو کله چې ابوبکر صدیق دغه قسم یاد کړ دلته بیا کو ګور دا قسم د ابوبکر صدیق د هغه یو انساني فطرت مګر قسم په ځای نه ځکه د یو چا سره د نیکۍ نه لاس اخلي د یو شخصي خبرې لپاره ځکه د لور په اړه باندې د پیغمبر د مرمن په اړه خبره کړي. نو ابوبکر صدیق چې دا قسم وکړ دغه آیاتونه نازل شول چې تاسو د الله نوم یا د الله په نوم قسم د نیکۍ معنی مګرځوي. زه فلانی سره مرسته نه کوم ځکه ما قسم کړی دی. نو کله چې دغه آیات نازل شو یو بل آیت هم نازل شوی دی چې هغه کې الله سبحانه وتعالى فرمایي ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. بیا اخر کې فرمایي وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. هغه کسان چې د فضل خاوندان دي د مال خاوندان دي د ثروت خاوندان دي د عزت خاوندان دي دوی د قسم نه یادوي په دې باندې چې زه به فلانی او فلانی سره مرسته نه کوم کومک نه کوم فلانی سره به نیکي نه کوم. په دې د قسم نه یادوي چې زه به مسکینانو سره غریبانو سره خپلوانو سره نور مرسته نه کوم. آیا تاسو نه غواړئ چې الله تاسو ته مغفرت وکړي؟ د خپل شخصي انتقام جوړي یو طرف ته پرېږده ځکه د الله امر دی باید مرسته وکړي. آیا تاسو نه غواړئ چې الله درته عفو وکړي مغفرت درته وکړي؟ کله چې دغه آیت نازل شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه فورا د الله امر ته تسلیم شو ویل بلا احب ان یغفر الله لي. زه غواړم چې الله ماته مغفرت وکړي. او بیا یې وویل چې زه به هیڅ کله د مستح څخه خپل نفقه قطع نه کړم. زه به دې نه وروسته هیڅ کله خپل نفقه د مستح څخه قطع نه کړم. بېرته خپل هغه نفقې ته دغه بلو هایلکس دلته ولاړ دي د موټرانو لاره بنده کړې ده. بلو هایلکس ټي وي چا دي دا ورته وبخښه